السلام علیکم. زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین زه راغلی یم دلته سمرباغ بودو په نامه باندې دا علاقه مشهور ده. د خدمت موقع الله رب العزت ډېرو کمو خلکو له ورکوي او بیا دا یو تسلسل سره ورکول دا یو ډېر د سعادت خبرې. د هر علاقې خپل یو کمیټي وي او د کمیټې چې دی نو د هغې د خدماتو مختلفې طریقې وي. په دې کې د دې علاقې د سمرباغ د بودو د دې ځای چې کوم خدمت خلک کمیټي ده د دې کمیټې یو ډېر عجیبه د دې خدمات یو انداز دی او دا خدمات انداز دا زه په دې چینل باندې راوتلو مقصد دا دی چېرې څه ملګري که د دې نه څه زده کړه کوي او باقي دا ده چې مونږ دا اپریشیټ کوو هم چې ډېر یو ښکلی انداز سره دی د دې ځای د علاقې لوکل سطح باندې ساتلی دی. دوی نه د بل چا نه فنډ اخلي او نه د بل چا نه اخیستی دی. خپلو کې چنده کوي، د خپلې علاقې خلک چنده کوي او دوی چې دی په دې کې لکه هغه خپل خلکو چې کوم خدمت دی هغې جاري ساتلی دی. سید مختار علي شاه صاحب دوی سره ملاقات کوو. راځئ چې ملاقات وکړو. د دې چیرمین هم دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله. چند باچا صاحب جی او په علاقه کې چې دی نو تاسو چند باچا صاحب باندې مشهور جی زما سید مختار علي شاه نوم دی او چند باچا باندې زه مشهور یم. جی ها بالکل. د دې آغاز او د دې مقاصد لږ زموږ د ملګرو ته بیان کړئ. سر جی ناصر جمال صاحب تاسو ډیره شکریا چې تاسو موږ له د سخت وخت کې راغی او تاسو زموږ پوښتنه وکړه. الحمدلله تقریبا 1986-85 نه یوت ارګنایزیشن زمونږ کمیټي وه 99 پورې 99 نه بیا زمونږ مشرانو دا وټاکله خبره چې یاره تاسو خدمت کوونکي خلک یې خدمت کوونکي تاسو سره ملګري دي تاسو تنظیم دی نو دا تنظیم مخکې چلول غواړي نو هغوی بیا موږ له دا لقب راکړو چې خدمت خلک کمیټي سمرباغ باندې دا زمونږ کمیټي شوه جي. دې کې الحمدلله مونږ بیا تقریبا چې 150 کټونه مونږ جوړ کړل. دې کې مونږ غربا او مساکینو دپاره چې کوم دی په چنده باندې کورونه هم جوړول شروع کړل. دې باندې مونږ جي غربا مساکین چې کوم یتیمان ماشومان جنکۍ دي د هغوی مونږ ودونه هم شروع کړل په چنده باندې. الحمدلله اوس هم مونږ په دې تیر شوي هفته باندې چې کوم د یو جنۍ واده کا غریبانو کې او یو په 21 تاریخ باندې واده دی د یو یتیمې جنۍ او تقریبا چې 3 میاشتې مخکې مونږ 6 جنکۍ واده کړي الحمدلله. بل زمونږ د علاقې چې کوم هغه دی زمونږ کوم یتیمان جنکۍ دي یا داسې مساکین جنکۍ دي غریبانانې نو د هغوی د تعلیم خرچه د هغوی د علم خرچه د هغوی د پالنې خرچه د هغوی د کور خرچه مونږ خپل کلي کې میاشت په میاشت چنده راغونډو خاص کسانو نه او د هغوی د تعلیم خرچه هم مونږ برداشت کوو. هغوی چې کوم جنکۍ علم کوي علم پې هم کوو چې کوم جنکۍ بیا د ودولو راشي بیا ودونه هم د هغوی له کوو چې کوم کورونه د هغوی خراب وي هغوی مونږ په چنده باندې کورونه هم جوړوو. مونږ دې کې اوسه پورې سیاسي کسانو نه یا قانوني طور باندې مونږ چا نه څه پیسې نه دي اخیستي صرف د کلي خلکو باندې میاشت په میاشت هغوی نه مونږ ګرځو مونږ پیسې راغونډو او چې کله د جنۍ واده راشي یا د هلک واده راشي یا کور جوړول راشي نو هغه مونږ خاص کسانو نه بیا پیسې راغونډو او هغه بیا مونږ د هغوی واده کوو. بل چې زمونږ الحمدلله دا کمیټي چې کوم روانه ده اوس مثلا چې غریب مسکین کله مړی وشي یا داسې ډېر مات ګوډ کسانی نو د هغوی د مړي خرچه مونږ 3 ورځو پورې برداشت کوو. زمونږ دا کمیټي چې کوم دی برداشت کوي. جی دا زمونږ تاسو اوس هم زما څومره خیال دی چېرته نه راغی زمونږ نن چې کلي کې وغیره والي او ناظرین او چې څه ټیم راغو لږ غوندې داسې حالاتو کې اوس هم زما په خیال تاسو یو ځینې راغی. اوس چې کوم دی یو هلک وفات شوی و د هغه هیپاټایټس سی بیماري وه تقریبا 16 سال د هغه عمر و دغه هلک او هغه د وفات شوی نو مونږ هغه دفن کو د ماښام مونځ له مونږ ایله ځان ورسولو 3 بجې مونږ تللي وو هغه قبر هم وکناستو د هغه ګور کفن هم وکړو او ماښام مونځ نه ځان ورسولو دلته اوس راغو نو تاسو راغی جي. صحیح ده جي. چند بچا صاحب دا راته ووایي چې یاره تر اوسه پورې چې دا څومره خدمات تاسو کړي دي دې کې تاسو سره مرسته چې کوم ملګري داسې ملګري دي چې هغوی تاسو سره مرسته کوي. الحمدلله د کلي هر قسم سرکاس لکه زمونږ د کلي افضل خان حاجي صاحب شو هغوی موږ سره مرسته کوله. بیا د هغوی زوی شو سهیل خان
اویس خان شو، عجیب احمد صاحب شو، داسې مختلف ملک شاب صاحب شو، سکندر خان حاجي صاحب شو، سمندر حاجي صاحب شو، دوی مختلف دا کسان د کلی بیا داسې غریبانانو کې لکه دا خانان دي، دوی خاندانو نه مونږ اخلو پیسې، او چې کوم غرابا مساکین دي لکه داسې مات ګوډ دي یا سرکاري طبقه باندې هغې نه بیا د هغې مطابق مونږ پیسې راخلو، هغه بیا دې کې شامل او تاسو سره په دې کې به هر یو سړی چې دې حصہ اخلي دې کې چې مونږ سره هر قسم لکه سیاسي قسم مونږ سره حصہ اخیسته اخلي او غیر سیاسي قسم مونږ سره اخلي، دې کې مونږ سره علماء کرام مونږ سره حصہ اخلي، دې کې مونږ سره MP هم اخلي، مونږ سره MNA اخلي، مونږ سره چې کوم دی ناظم هم اخلي، کونسلر هم مونږ سره حصہ اخلي، لکه هر پارټۍ والا مونږ سره دې کې حصہ اخلي جی. صحیح دی جی. خو مخصوص چې دی لکه داسې سپارټي وغیرہ سپورټ وغیرہ تاسو نه دغه کوي چې یاره نه دا د JUI دی د PTI نه لو د PTI دی JUI نه لو یا NP نه لو یا د فلانکیډنګ له ټول پاټو په اتفاق سره د پارټۍ کې کنم دی هغه اتفاق دی او که پارټۍ کې دی نو هغه اتفاق دی. یا جی الحمدلله مونږ سره په کلی په سطح باندې هر پارټۍ والا زمونږ د سر تاج دی، زمونږ د سر ګلونه دي، هر پارټۍ والا ما سره داسې دي لکه د خپل وروڼو په شان، هر پارټۍ الحمدلله مونږ سره تعاون کوي او هر پارټۍ والا سره پیله زه چې کله کم پارټۍ والا لازم نه هغه پیله وایم چې زمونږ خدمت خلک کمیټي ده، مونږ د خدمت په هغه باندې راوتي جذبې سره زما ملګري دي تقریبا 22 کسانو 22 کې 2 وفات شوي دي او 3 چې کوم دی نو اوس هغه بار لاړل او یو 2 کې بیماران هم دي، نو مونږ تقریبا اوس 14-15 لکان پاتې یو. نو د دوی په سطح باندې دوی سره چې کوم MPA یا MNA هغې ته پیله ویو چېرې مونږ تاله راغلي یو دا ټول ګروپ کمیټۍ والا مونږ تاسو له راغلي یو، خو په دې وجه راغلي یو چې مونږ د یو غریب مسکین یا د خان یا د نواب یا د چودري خدمت وکړو، دې له نه راغلي چې مونږ له ته پیسې راکړو مونږ به تاله سبا اوټ درکو، دا شرط زمونږ نه جي، مونږ صرف خدمت خلک په طور باندې مونږ راځو جي. ٹھیک دی جی. دا خلکو په نظر کې احساسو د دې سمرباغ د بودو کلی چې کوم خلک دي نو د دین مختار علي شاه صاحب ما ډیر زیات تعریف اوریدو تاسو د تنظیم تاسو د چې کوم خدمت خلکو میټي ده د دې ډیر زیات ما تعریف اوریدو چې مسلسل یو تسلسل سره تاسو دا کار جاری ساتلې دي. دې کې د یتیمانو ماشومانو د چې کوم کیټیریا تاسو ساتلې ده، خدای کې تاسو د تعلیم اخراجات هم برداشت کوي، دې کې څه برداشت کوي؟ کتابونه کاپی ولا لیکنه سرکار داري صدغي اول خو بجې دا کتابونه به چې کوم نه حکومت نو ورکول نو موږ به کتابونه هم دی لاغستل، اوس حکومت چې کوم د کتابونه ورکوي نو موږ هغې له کاپیانې اخلو، یو ماشوم باندې کم از کم 4-5-5-6 8 هزار روپے خرچه راځي جی. نو دی له مونږه کاپیانې مخلو بیګونه مخلو بیا دغه یونیفارم مخلو نو مختلف هغې دپاره اخلو جی. صحیح خبره جی. او په هغې کې لکه داسې کسان به وي چې هغه د 18 سال مخکې 20 سال مخکې ماشومانو اوس به هغه لوی شوي اوس به هغې هم دی کې भरपूर तरीके से दगा अखली الحمدلله जी دسې الکان دی پکې او دسې جنکې دی پکې چې هغه واده شویم دي جنکې او الکان الحمدلله دسې دي چې هغه کې سرکاري نوکران شویم دي نو اوس همغه یتیمان ماشومان موږ سره مرسته کوي، همغه یتیمان ماشومان موږ سره مرسته کوي، همغه غریبانان چې چا سره موږ به هغه کوله کنه جی 96-95-99 2000 پورې چې کوم موږ ور سره منډه به کوله هغه کسان موږ سره چې کوم مکه شان تعاون کوي چې څنګه موږ ور سره کولو الحمدلله موږ باغ باندې ډېر فخر کوو، ډېر خوشاله یو جی. دسې زینو کې افسران لګېدلي دي چې موږ هلته لاړ شو نو موږ تودري کې سلام کوي. صحیح خبره جی. او دا یو مقام د عزت د خپل د کاوش او د منډې د وجه نه تاسو د خدمت ارسه خدمت په وجه دی الله ورکړي. صحیح دی جی. سید مختار علي شاه څه داسې پیغام زموږ د ناظرین ته تاسو ورکوي جی؟ زه خو جی دا پیغام ورکوم کنه جی، زه خو بار هر چاته یم په هر علاقه ته زه خامخا چې کوم دی نو 2-3 میاشتې پر هر کلي ته زه ځم هر علاقې ته او هغې ته زه بار هم دا وایم چې یاره څنګه زموږ تنظیم د داسې تنظیمونه جوړ کړي، ولې چې دا غریب خلکو لپاره دا تنظیمونه دي، مالدار خلکو ته حاجت نشته، مالدار خلکو د دا یو فایده ده چې هغه مالدار خلک راخلي او د غریبانانو له ورکوي او غریبانان چې کوم دی لګوي نو هغې دا فایده ده چې د دنیا ګټه هم ده او د آخرت ګټه هم ده او د غریبانانو چې کوم د دنیا او آخرت دواړه ګټه ده چې دا غریب په مړه ګېډه روټۍ وخوري یا تعلیم وکړي او هغه کینی او هغه چې څه ډېر مونځ کوي نو یا الله ډېر ورسره خو کې یا الله خوشحاله او آباد ساتي، یا الله دنیا او آخرت خسته کې نو هغه دنیا او آخرت چې هغه خسته شي نو هغه کامیابي ده جی. صحیح خبره. زه سید مختار علي شاه صاحب زه ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې
چې تاسو زموږ د زموږ یو جی تاسو ته یو عرض دی جی جی زموږ د پیغام تاسو راغلی الله دې تاسو له خوشحالي درکړي الله دې تاسو آباد کړي او الله پاک هم چې کوم د دنیا او آخرت خسته کا الله پاک هم چې کوم د په ژوند کې برکت واچو خدای یو زموږ د یو هغه دی چې زموږ په کلي کې د اوبو جراثیم ډېر زیات دي جی اوبو صفای حالې سره تاسو یاد کو ما ویل چې ردا به د اوبو جی صفا اوبو ولې زمونږ مالدار خلک چې څومره دي کنه نوکر پیشي یا مالدار هغه خو فلټر شوی اوبه وروړي او زمونږ خدا چې کوم نه دلته اوبه جراثیم بکی دي نو موږ چې ردا موږ له حکومت یا تاسو میډیا په ذریعہ باندې چې کوم د نو تاسو وایي چې را دیله د ټویل بندوبست شي بل چې کوم زمونږ د غریبانان جنکه ماشومان دی باندې موږ کوم تعلیمونه کوم زمونږ د کلینا غربا مساکین جنکه چې کله پنځم پاس کی نو په غلام ته پیدل مزل کوي 1.5 کیلومتر په غلام ته ځي 1.5 کیلومتر چې کوم 1 کیلومتر چرګو کلی ته ځي پیدل نو زمونږ کلی کې های سکول او میډل سکول نشته نو موږ چې تاسو که تاسو د زموږ आवाज مخکې ورسولو او که چرته الله او که تاسو د आवाज په برکت باندې زموږ کلی کې میډل سکول یا های سکول جوړ شو نو موږ ډېر خوشاله یو بل چې زموږ کلی کې بیوچو نشته چې کم د زنانو د ټیکې لګي ماشومان ته نه د چابیانو ته ځي ورپګو ته چابیانو ته ځي نو د دې موږ تاسو درخواست کوو او خصوصا په دې اوبو باندې زیات توجه وړو د سي چې دا اوبه هر کور کې استعماليږي او د غریب سړي په کو وس دانشته چې هغه اوبو فلټر وروړي او مالدار خلک سره خپل گاډي ورسره نو بیا ملاړ شي فلټر شی وبروړي او غریب مسکین چې کم نه نو دا فلټر شی وبنس کی نو زموږ دا زیات تاسو د درخواست دی چې خپل مشرانو ته مو تاسو ته دا درخواست دی چې کم زما رونه بیگان دا आवाज اوري نغې تم دا زما غده چې کم خبره مونږ وکي په دې باندې مونږ د الله پاک مونږ عمل راکړي او تاسو له غونډم لم چې کم نه دی توفیق در کی چې تاسو دا کارونه نه کارونه شروع کړي او موږ د خصوصا سپیشل دواګانې کوي جی او تاسو د الله پاک جزای خیر در کی نصر جماعت صاحب استاد چې کوم مرګره راغله دي الله پاک تاسو دنیا او آخرت دواړه خسته کو الله پاک هم خوشاله او آباد ساتي ډېر مهرباني جی ډېر شکریا ناظرین دا زموږ سید مختار علي شاه صاحب چن بادشاہ په نوم باندې دوی د خپل علاقې کې ډېر زیات مشهور دي او د مشهورېدو وجه چې دا هغه صرف دا یو ده چې دلته د چیرمن یا د ناظم یا دغه دومره نامه نه ده چې څومره د چن بادشاه په نامه باندې دا انسان چې دی دا مشهور دی او د کوم مشهورېدو وجه خدمت خلق دی خدمت خلق تحریک شروع کول تنظیم شروع کول دا ډېر اسانه خبره ده سهار له بچې د زم لاړ شم په خپل علاقې کې به یو تنظیم شروع کړم په دې تنظیم باندې داسې مسلسل په یو انصاف سره او په ایماندارۍ سره چلیدل دا ډېر سخت کار دی چې څه ټایم دا لک روپۍ ته میلو شي 50,000 میلو شي او ته واقعي بیا غریب سړي ته رسې دا ډېر سخت کار دی او بیا داسې تسلسل سره دا بیا د هغې نه هم سخت کار دی اجازت غواړو ډېره مننه السلام علیکم